په هیواد کې د نشهیي توکو کښت، پلور او قاچاق پر وړاندې مبارزه د اسلامي امارت مسؤلینو له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. هغه پدیده چې اوسمهال د ورکېدو او له منځه تلو په حال کې ده. د دغې ناوړه پدیدې د له منځه وړلو په تکل تازه د کندوز امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو 7 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور نیولې. له دغو نیول شوو کسانو څخه یو اندازه نشهیي توکي، 10 سیټه موبایلونه، 10,000 افغانۍ او 2 عراده موټرونه هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د کندوز امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې بیدارو اتلو پولیسو د چاردرې ولسوالۍ درمنو په کلي کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 25 کیلو شیشه، 2 نقلیه وسایط، 7 نفره مظنون سره 10 دانې ټلیفونه، 10,000 افغانۍ، یو قطعه پاسپورټ سره نیولي دي. نیول شوي کسان د ابتدایي تحقیقاتو بشپړولو نه وروسته عدلي قضایي ارګان ته سپارل کیږي. په ورته مهال د کندوز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مسؤلینو فعالیتونه او لاسته راوړنې د نشهیي توکو په ختمولو او د ټولنې او ځوان قشر په سمون کې ستایي او له مسؤلینو غواړي ترڅو د نشهیي توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلو روانو هڅو ته دوام ورکړي. د دې کې بعد له دې نورو اقداماتو کې د نشهیي توکو قاچاق او خرڅلاو دا شیان کارښت د دې مخنیوی وکړي. دا ډېر ښه ده. موږ ځوانانو آینده به ښه انشاءالله، د افغانستان آینده هر څه به ښه انشاءالله. د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان په اساس هیواد کې د هر ډول نشهیي توکو پر کښت، پیر او پلور او قاچاق بندیز لګول شوی چې له مخې کندوز ولایت کې د نشهیي توکو کرکیل او کاروبارو کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.